خیر ته مه ژړه، دا ژوند دی، زندګي نه تېرېږي. اورېږم وطن والا باور وکړه له زړه خفه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه خفه کېږم وطن والا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، زما ترڅنګ یو دردېدلی پلار د خپل اولادو په درد غمجن پلار ناست دی چې یوازینۍ هیله او ارمان یې همدغه اولادونه وو. اولادو باندې هم داسې یو ناروغي راغلې چې کله یې کته وړه او کله یې پورته وړه. د ده د اوږو بار دی، هغه هیله چې ده لرله چې ده مټ ونیسي، د سره به همکاري وکړي په آینده ژوند کې، خو هغه نن د یو پلار د اوږو بار دی. نن خپل پلار خپلو بچو ته نهیلی مخ واړی. دا اوس چې موږ راتلو، دا انتظار شو موږ یو چیرې تللي وو، یو څه کومک مو کولو، کټ کې ناست و، په سرو سترګو یې ژړل. د خلکو ماشومان یې کتل او خپل یې کتل، نو خدای شته چې موږ یې خفه کړو. دا ژوند دی، یوه ورځ خو به نه وو موږ. راځئ چې په خپل ژوند کې ښه وو. دا د امتحان ژوند دی. زما نن دغه ورور که اولادونه یې ناروغان دي، شاید دا د موږ لپاره یو امتحان وي. موږ الله پاک په امتحان کې چون چې ودرېږه، د دې سره مسلمانانو مرسته کوي او که نه یې کوي. شاید دغه ورور خپله په امتحان کې وي چې ودرېږه، دغه خپل اولادونه روزنه یې کوي، پالنه یې کوي، د واس څومره رسېږي. دا شاید یو امتحان واوسي. څه مونده وړاندې د سره موږ یوه ویډیو وکړله چې د اولادونو ته وینه ورکوله. نو خوشبختانه چې ځینې ورونو همکاري وکړله. جمله 50,000 افغانۍ کېږي. د 50,000 افغانۍ د ده یوه هفته نه کېږي، ځکه چې د بچیان 3 ناروغان چې 3 واړه د وینې کمسل لري. موږ خپل مسؤلیت ادا کړی. بیا هم تاسو باندې غږ کوم چې دا ورور همداسې مه پرېږدئ، دې سره کومک وکړئ. 50,000 افغانۍ موږ راوړي، ده ته یې سپارو چې دا اطمینان حاصل کړي. دا وخت ورو دا وشماره. باور وکړه له زړه خفه کېږم وطن والا انسان یم په حالاتو مزورې. بس بالکل 15,000 افغانۍ فرا دي. ځینې ورونه مو چې ډېر سفر یې کړی و، ډېر ستونزې مشکلاتو کې و، دردونه ډېر دي. بس الله پاک چانې مرزیر وسلې دي. څوک بیا مو سفر کړی دي د خپل فامیل نه او خپل مور او پلور نه 5 کوله 7 کوله نه یې ولیدلي. لوی ارمان دی. بس ټولو ته موږ د وایو وکړو چې الله پاکه ته دې موږ په وطن کرور کې، دې موږ په وطن کې دغه اقتصادي ستونزې حل کړي چې ټول مسافر، ټول وروڼه او خویندې په خپل وطن کې په مینه ژوند وکړي. څه وایې د غوړې خلکو نه دي؟ بیا هم غوښتنه چې دا غوښتنه مې ده چې مثال دا 3 دي که نه، زه تاسو سره مې چې کومه خپرونه وکړه، د تېر 5 نه نه بل 5 خپرونه ورسره وکړه. این عبدالله دا اندریام ورته د نن مې اوله وینه ورکړې. وی د کوزدې کې ژړل چې ته نو شي. داسې مې وژړل چې مثال خو ته ورته مخته شم د ژوند دا رقم ته هېڅوک مې ونرېوله، خو چې څه خیره میره مې لرل هغه مې په ورځولې بدلې پټۍ مې وې، هغه مې ورځولې په کرګړی مې هغه مې قرضې ته خرڅ کړو. څه قرضې وي صاحب الله هم نه وي، وي صاحب په خدای هم نه وي چې دا ډول به ټکېږي زم چې هغه قرض لرم. اوس ورځم ته چې مو څخه هېڅ نیار نشته. این دا 3 بچیان مې دا رقم ته د کتاک بیا یې که 3 بچیان بیا یې زه خو هېڅ طریقه نه لرم. ژړل مې په دې چې زه یې تو سره راوړم، مې راوړو په جلګۍ مې چې ول دا مشخلیدل وراتل ټپکې مې وال اته سه زه سره راوړم، یو مې په کوتاړه نیولو، بل مې په کوتاړه نیولو. زه شپه ورځ زنده کم، نه سفر کړای شم، نه ورځنی چارې کړای شم. ویل نه الحمدلله په سرات راغیم، خو زه خپله د ګردې معدې تکلیف لرم. بل د بچون ته چې زه چې بزګم چې نه وم په خیر کې هدی زاره بلیږي. ډاکټر یې دې چې خښوله وایي چې تنوازه ما سرپرست زه یم. بس د مسافر وړاندې نه مې دا ایله ده چې مثال مو بچیانو سره کومک وکړي، ځکه چې په هفته کې زه وینه ورکړم. خو ته شهید یې چې
تیر پنځم نه ما ورکړه تیر پنځم نه ما ورکړه د نن مې د قانوني نه څپلای ویني چې دا بیس ولا کمړې ما سکالي چې څه تو چې ځان ورته په بازار کې راوړم چې زه در نږدې یم دروشه ولا کنه دې خوړل نه یې خوړل دي نو زه ته مې ځان ورساو نو زه سبو یا بلرس په خبرته راول یم دې دوی خاتمه دوی چې ورکوم به ویني لګه خاوي چې دوی نه ورکوم ویني بس زر کمیږي دوی خلاص ده هو خدای دا خیر وکړي مسافر د ژوند دی الله دا اس میدان کې نه کې خړ الله دې کامیاب کړي دا يمكن مرسته چې مو سره وکړه الله دې په بدله کې زر لکه کومک نه لري د مسافر ورن سره وکړي ان سره وکړو الله دې ذات پر کې الله د خشول کې اس میدان کې داخل نشي هر میدان کې کامیاب شي همو د دا مریضای دې د مشکل دي بس ګډه خیر کوي چې ورڅا خو نه به کوم نور ورځ ته راکا هیڅ خبره نه دي ته کابینه ورسې خو چې بینه ورسې په مرګ حال کې کاروان صاحب ته نه ما ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ویډیو دی وکړه موږ خبرونه د خلکو مسافر ورنه تور ورسوله ان سره کومه کوکو الله دا اجر درکې الله دا خیر درکې دا اتو حق دی دا به مونږ کو دغه لپاره لګیایو خو دې وګورئ چې مونږ اتو په دغه د بچونو درملنه کې پوره همکاري وکړو بیا هم په ټولو مسافرو ورونو خدای باندې غږ کوم چې د مو دغه ورور تنها مه پرېږدئ د ده 3 بچونه مریضون دي بیا هم که چېرې زموږ کور کې یو څوک مریض شي څومره سخت په ستونزه کې وي څومره سخت ترتیب وي د ده 3 بچون مریضون دي هر هفته وینه ورکوي هر پنځم وینه ورکوي یو پلور چې هغه نه مزدوري کړی شي هغه نه چیرې وتای شي یو پلور چې خپل بچیانو دپاره هیلې ولري خیر ته مه ژاړه دا ژوند د زندګي نه تېرېږي باور وکړه له زړه راخافه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخافه کېږم وطن والا انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن دا شاید الله کې امتحان وي بالکل ستا مننه ده د شاید الله پاک یو امتحان په تو نه هم یو په موږ نه هم وي چې موږ په دا برخه کې څه او تو نه هم شاید امتحان چې ودرېږي د ته مو بچیانو ورکړل دا د خپل بچیانو سره کم تروزي د دې لپاره چې څومره ستونزې ګالي څومره تکلیفونه دا په ژوند کې راوړي شي دا شاید الله پاک یو امتحان انشاءالله خو بس ژوند نه تېرېږي بالاخره مرګ دی ټولو پناه کېږو هر څه چې یو بل ته مینه وي کله څه چې یو بل په بد حالات کې د هغې لاسنیوی وکړو باید مو سره کومک وکړي موږ هېڅ دیار نشته خدای مهربان نه مو کاروبار شته نه مو څه شته چې موږ ته ولګي بس خدای مسافر نه مو دا هیله ده چې موږ سره مو بچیانو سره دا ډېر کومک وکړي زما د دغه ورور که هر څومره وږي ټولې خبرې دردونکې دي ټولې صحنې دردونکې دي بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې زما دغه ورور تنها مه پرېږدئ دې سره کومک وکړئ دغه خپرونه نه نور په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخافه کېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخافه کېږم وطن والا خوا خیر زنې ستاسو مجبور یو جلا کړي خوا خیر زنې ستاسو مجبور